نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک ذکر مشورو کړیو. نبی علیہ السلام دا عبدالمطلب صاحب چې د دنیکو دا غي د وفات نه پس د ابو طالب صاحب په پرورش کې پاتې شو. عمر اته کاله چې کله نیکه وفات شو او ابو طالب صاحب ته حواله شو. ما درته ویلي چې عبدالمطلب کله وفات کېده نو د خپل زوی ته وصیت وکړ د پیغمبر علیه السلام په حق کې چې د سره به ډېره زیاته ګزاره کې د پلار نشته د مور نشته د خپلو بچو نه به ورسره ښه سلوک کې او ډېر ښه په ښه طریقه باندې به تربیت کې. او مغسې وشوه چې ابو طالب د پیغمبر علیه السلام ډېر ښه تربیت وکړو او د خپلو بچو نه د خپل اولاد نه زیاته توجه به د پیغمبر علیه السلام له ورکوله. دا تو کال عمر خو ډېر لږي د خپل بیان دی چې کله به ما ډوډۍ خوړله نو ما به پیغمبر علیه السلام ته په لومبو ورځو کې په پلیټ کې ترکاري ځان له واچوله ځکه زما د نورو بچو ماشومانو به په خوراک روانې که او دله به مې په پلیټ کې په رکیبې کې ترکاري ځان له کړه. ما مطلب به ده چې دی به یې ځان له خوري او دی به مړېږي موړ به شي. لیکن نبی علیہ السلام لا ماشوم و چې په ماشوموالي کې به یې ځان له ډوډۍ نه خوړه. وی نه کاکا مونږ به یو ځای ډوډۍ خورو. یو ځای چې به کله زما بچو سره پیغمبر علیه السلام ډوډۍ خوړه ماشوم دی نو واړه خو په ډوډۍ کې نخرې کوي روانې کوي مستۍ کوي. نو زما نورو بچو به کله ځان ته پلیټ راښکه کله په ډوډۍ کې به مستی کوله. په زندګۍ کې نبی علیه السلام چرته په ډوډۍ باندې په دا ماشوموالي کې مستی او روانې نه دی کړې. غلی به ناستو ابو طالب صاحب وایي چې خوراک به یې ځان ته چې مخکې به ورته کوم خوراک پروت و هغه به یې خوړه په ماشوموالي کې. د بل ماشوم یا د بل چا مخې ته به یې لاس نه وړه او که وړو به مستی روانې کو په خوراک به نبي علیه السلام غلی ناستو چېرته په خوراک او په ډوډۍ باندې مستی یا د ماشوموال چې دا کم روانې کوي دی نه دی کړی. او تر دې حده پورې چې ماشوم سار پاسي نو سترګو کې دا ګند مند نښتي مخې خیرني. وی چرته ما په ماشوموالي کې نبي علیه السلام په خیرنو سترګو یا په خیرن مخ نه دی لیدلی. هر وخت به داسې و لکه چې اوس یې مخ صفی انځلي پاک او یې لمبلي. سار چې به پاسې خشته ښکلې مخ به و سترګې به یې خشته پاکې وې. دا د نبی علیہ السلام خاصیت و. ما وی چیرې د ما د هر واره هر څوک چې دی خدا هر څنګه چې دی خودی د یو ښه مرتبې او د یو ښه عزت خاوند دی دنه به الله یو لوی شخصیت او لوی انسان جوړوي. ما بربنډ چې د نبی علیہ السلام نه دی لیدی او دا حقیقت دی. حدیث د بخاري دی چې یو ځل بیت الله جوړېده او دا هغه وخت دی چې پیغمبر علیه السلام لا ماشوم دی. سیسې نړېدلې وه باران سره هم جوړوله نو خلکو پکې خدمت کوي. پیغمبر علیه السلام داسې ماشوم دی رکوټې ګټې خلک هم راوړي او پیغمبر علیه السلام هم ګټه راوچته کړې ده په دې اوږې یې ښودې ده. نو عبدالمطلب صاحب دی نیکه دی ګوره چې وفات کېده نو پیغمبر علیه السلام دا تو کالو
نو دی نیکه دی د لږ عمر خاوند دی پیغمبر علیه السلام. نو هغه ورته وایي چې بچی داسې وکړه چې دا لنګ دی اوس پړه. عموماً به دوی د پرتوګ په ځای لنګ والې او د کمیس په ځای به یې په دې ځان باندې یو څادر راتاو کړو. دا لنګ دی اوس پړه او ته خو ماشوم یې خیر دی رکوټ یې وکړه څلورو پنځو کالو شپږو پنځو پنځمو کالو ماشوم. نو دا لنګ دی په دې اوږه کې دی د دې کاڼي لاندې چې د اوږه دله خوږ نه کي. ډېره خلک چې هغه لنګ یې څنګه اوس پړ ده او راوچت یې که چې په دې اوږې کې اږدي نو فوراً پیغمبر علیه السلام په ځمکه پرېوته وي سترګې یې واده شو اسمان ته یې وکتل او اواز کې ازاري 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 مال خپل لنګ راکې لنګ راکې زه یې ته هغه لنګ دوباره تاو کړ. رکوټ ماشوم دی لیکن رب العالمین د ماشوموالي نه په داسې حفاظت ساتلی دی چې چېرته عورت او مخصوص اندام یې څوک ونه ویني. یو ځل د چا تپوس وکړه د پیغمبر علیه السلام نه وی په هلکانه کې په ماشوموالي کې تا چېرته د ډمو ممو مجلس له چېرته تللی وی یو ځل مې ګډې چیلی سرولی پیغمبرانو باندې الله دا ګډې چیلی سرولی دې دپاره چې یو خو ګډې چیلی څوک سری نو د ده په وجود کې مشقت یې ګډو پسې به ټوله ورځ ګرځي نو چې دې مشقت سره بلد شي ځکه دې به بیا امت له دعوت ورکوي ګرځي به جهاد به کوي ګرځي به چې وجود یې لغوندې د مشقت سره بلد بل ګډې چیلی چې سړی ساتي نو پوره حفاظت به کې شر مخې ونه تختی زمرې پې را نشي پردي فصل له ور نشي هر وخت به ورته بیدارې نو چې د اول وخت نه د ګډو چیلو داسې مثال دی لکه د امت غوندې ته ته چل زده کې د امت ته سنبالي چې ستا په امت باندې شیطان حمله ونه کي یا ستا امت چېرته رواني ونه کي غلط کار ونه کي هر وخت به ورته ویښ او بیدارې د الله حکمونو ته نو پیغمبرانو باندې په دې حکمت رب العالمین دا ګډې چیلی ساتلی دي. وی ګډې چیلی مې سرولی وی دې کې مې داسې د ټنګ ټکور د آواز به اورېد او ملګري راته وایي مې چې دا څه چل دی وی دا د فلانکۍ محله کې د چا واده دی وی ملګري ما ته وي ورځو نه چې نن پکې تماشه وکړو خلک خامخا دا ډمې به یې راوستلې او سندرغاړې او دا ډول او باجې او لکه د موږ په دې وطن په دې خادو کې مخکې به خلکو دا رسم ډېر اوس الحمدلله ډېر کنټرول شوی دی ښه نه ښکاري کچه ښکاري وی مې چې ډېره ښه ده زه چې لاړ شو وی چې څنګه لاړمه خلک غونډ ناست دی ډېر زیات خلک دي او په منځ کې یو ډمه ده او ګډېږي او دوکړی دي او باجي دي او دا قصې پسې دي وی ما څادر کوز کو ځان ته مې کېښود وی چې څادر مې کوز کو کې مې ښود ما له الله خوب راوست وده شو وده شوم په هغه ناسته ځوړند دی هغه تماشه ختمه شوه چې ختمه شوه هغه ملګري زوړه قولم چې ما ته چې پاسه که نه زه یې نه وي ما چې څنګه چل دی چې سترګې مې وغړولې هر څه ختم وی ما چې څه چلو شوی چې ته جوړېدی ما چې ما خو زه خو په اسم نه یم پېژوې نه مې ټنګ اورېدلی دی او نه مې څه لیدلی دی یعنې ماشوموالي کې رب العالمین د دغې ګنده مجلسونو نه دواړو جهانو سردار مبارک ساتلی حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه فرمایي وی چې یو ځل د نبوت نه ډېر مخکې پیغمبر علیه السلام طواف کو وی زه هم ورسره لګي یم طواف مې کو نو په دې مطاف کې بوتان ولاړو چې دا کوم ځای خلک طواف کوي نو عربو چې به قریشو په جاهلیت کې طواف کو نو دغې بوتانو له به یې لاس وړو وی زه چې راتاوېدمه وی ما هغه بوتانو له لاس وړو وی ما ته نبي علیه السلام وفرمایل چې مه کو لاس ولګور یو نس بوتانو له حالانکې لا نبوت نه دی میلاو وی چې بیا راتاو شومه نو بیا ما وی دا هغه جاهلیت د زمانې خو مونږ خو د بوتانو عبادت به کوو ما ویله بیا لاس یې وړو وی ډېر په زور یې ورټلم چې مه کوه دې کاڼو له ګوتې مې وړه دا کاڼه چاله څه فایده ورکولی شي یا که ته ګوتې یو نه شي دا چاله څه ضرر رسولی شي نه دا د فایدې مالکان دی او نه د ضرر مالکان دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لکانې هغه عادات خصلتونو د نبوت نه مخکې په امین امانتګر او په صادق فرشتونې باندې پیغمبر علیه السلام مشهور یو صحابي دی وروسته مسلمان شوی دی عبدالله ابن ابي الحسماء رضی الله عنه دی وایي چې پیغمبر علیه السلام سره یو ځل ما څه نیټه وعده کېښوده څه مسله وه
وی ما ته وی چې شابه زر راځه وی ما ورته وی چې ته دلته ودرېږه او زه راځم وی چې بس ټیک ده ستا د راتلو پورې به زه دلته ولاړ یم په دې لار کې وی زه لاړم کور ته ما نه هیر شو شپه پکې راله سار لر ورځ راله 3 ورځې پس په دې لاره هسې تېرېدم چې مې وکتل نبي علیه السلام په هغه ځای باندې ولاړ دی وی ما ته وی چې یاره ما له خو دې ډېر لوی تکلیف او کړاو راکړې مې چې ولې وی چې هغې وخت نه زه دلته ولاړ یم چې تا ته ما وی چې شابه راځه زه به درته دلته کې ولاړ یم نو 3 شپې درته ما په انتظار تېرې کړې نیکبخته څوک چا سره دا چل کوي وی مې چې د ما نه خو هېر شوي دومره د نبوت نه مخکې ګورې پیغمبر علیه السلام د وعدې پابند عربو کې په دې نوم ډېر زیات مشهور و چې دی د وعدې پابند دی دی رښتونی دی دی امانتګر دی د 12 کالو عمر کې چې د نبي علیه السلام 12 کاله عمر لا بالغ نه دی نو ابو طالب ته شام ته عموما د مکې د خلکو خو تجارت باندې زندگی و ځکه په مکه مکرمه کې خو اوس هم فصلونه نه کېږي نو هغه ته شام ته په یو قافله کې د تجارت دپاره نو پیغمبر علیه السلام ورپسې په ژړا شو ما به هم ځان سره بوځي نو ځان سره شام ته روان یو علاقه د بصرا ورته وایي چې هلته کې نبي علیه السلام دا قافله ورسېدله نو یو لوی غر دی او په هغه غر باندې خلک بیا کوزیږي یو علاقې ته دغه علاقه کې یو جونګړه وه په هغې کې یو د عیسایانو پادري اوسېده و هغه پکې عبادت کو ډېر زوړ د زړې زمانې بوډا سړی نو دا قافله چې څنګه په دې غر باندې کوزه شوه هغه پیاده مزلې وې نو خپلې خیمې یې ښخې کړې او څاروي ماروي اوس پړدل پیغمبر علیه السلام د دې قوم دا څاروي واغېستل او ګودر له یې بوتل سیرابولو له چې اوبه وله ورکړي دې کې دا پادري راغی لا نبي علیه السلام اوته نه دی چې پادري راغی د ټولو خلکو په دې خو خلک هم حیران شو چې عجیبه ده مونږ خو ټول عمر په دې لار باندې په دې قافله کې ځو راځو او دا پادري د دې جونګړې نه چرته هم نه دی راوتی دا په لومبي ځل دې څنګه راووته یو به ماله دې مخکې نه دی راوتی او نن راووت چې دا ولې خلک ورته حیران شو ځکه دا پادریان به په هغه خپلو غارونو کې په هغه سړو کې او په هغه جونګړو کې دننه او چرته به هم نه راوتېدل ډېره معمولي ډوډۍ به یې خوړله او په هغې کې به دیره و وایي چې څنګه دی راووته د ټولو خلکو په منځ کې دی ورننوت د خلکو دا سپونه شلی او نیغ ورننوت او پیغمبر علیه السلام یې د دې مټه داسې راونیو وی د ده مشر څوک دی نو خلکو ورته ابو طالب وښوی دی مشر وی د دې ماشوم څه نوم دی هغه ورته وی د نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم وی پلار یې څوک دی وی زه پلار یم وی ستا څه نوم دی وی زما ابو طالب وی غلط دی وی د ده ته پلار نه او ډېر په غور او په جور نظر پیغمبر علیه السلام ته کوس پاس کتل وی د ده پلار ته نه وی ولې وی د ده پلار جمدي کیدی نه شي د دې ماشوم پلار د ده د پیدایش نه مخکې وفات دی وی او بلکل ټیک دی وی دې ترې او زما رواره دی او خلک تره ته بابا وی او رواره ته بچی وی وی د پلار نوم یې راته وښایه وی عبدالله هغه پادري وی هغه بحیرا پادري ابو طالب ته وی زه درته قسم درچوم چې د الله لحاظ او خاطر وکړه چې دا ماشوم شام ته مه بوځه دا به درنه څوک مړ کړي او دی واپس مکې مکرمې ته بوځه وی مې چې ولې وی ده کې د آخر زمانې د پیغمبر نښې موجود دی وی تا ته څه پته ولګېده وی زه په دې خپله جونګړه کې ناست وم او تاسو چې په دې غر را کوزېدی نو ما اتفاقا د جونګړې نه ستاسو دې قافلې ته وکتل نو ما پکې ناشنا څیزونه ولیدل دا هلک چې به کوم غټ کاڼي له مخې له ورته نو کاڼي به ورته ټیټېده
او چې کومې اونې له بخواله را رسېده نو هغه اونه به ورته ټیټېدله. ما چې خدایه په دې قافله کې دا ماشوم دا څوک دی؟ کاڼې ورته ټیټېږي سلام ورته کوي، اونه ورته ټیټېږي سلام ورته کوي. او دا حقیقت تر دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي حدیث شریف دی چې ما ته اوس هم هغه کاڼې او بوټي معلوم دي چې د پیغمبرۍ نه مخکې به یې ما ته سلام کو. لا نبوت ما ته نه دی میله او د نبوت او د پیغمبرۍ نه مخکې به یې ما ته سلام کو. خو هر سړی به په دې نه پوهېده، د کشف خاوندان به پرې پوهېدل. او دا پادري خو قابل سړی و، عبادت گزارو، داسې غلط عیسائی مشرک نو لکه د دې زمانې دا چې کوم دي، نه هغه په هغه خپل کشف دا معلومه کړه. وی بیا رالم چې د هلک ته مې وکتل او خپل کتاب ته مې وکتل، نو زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي هغه ټول په ده کې موجود. وی ښځی تاسو ته د صفتونه زه ښیم. دا پادري لاړ او د ټولې قافلې والا له د پیغمبر علیه السلام د برکته ډوډۍ وکړه. وی د دې ماشوم د مخه تاسو ټولو له زه دعوت کوم. نو چې دعوت یې وکړو هغه خوراکونه او سامان اخو د هغه علاقې پیرو پیشوا و، سامان یې راوویسته. نو تپوس یې وکړي څه شو هغه ماشوم؟ وی هغه خو اوښان او ګډې چیلې سره د نورو ملګرو ګودر ته بوتلي دي سیرابه یې. وی ښه چې نبي علیه السلام څنګه راغی نو دې پادري خلکو ته وی وګورئ ورته، وی مکمل شین اسمان دی او نور دی او په دې ماشوم اوریس د پاسه روسورې پرې کړی دی یوه نښه. او دویمې نښې ته هم ګورئ نو چې نبي علیه السلام څاروي راوستل او هغه یې پرېښودل نو خلک د سورو لاندې ناست وو، د اونو د سورو لاندې. دومره سورې نه و چې پیغمبر علیه السلام د هغې لاندې کښېني. نو راغې داسې معمولي غوندې لږ غوندې معمولي سورې و هغې ته کېناسته. نو هغه د اونې سورې راتاو شو د دې خلکو د طرف نو په پیغمبر علیه السلام د پاسه شو. وی دا وګورئ که نه نور خو چې په کوم طرف یې سورې د هغې بل طرف ته وی دې ماشوم باندې نور لګېده او چې دې کېناست دا اونه پرې راتاو شو او سورې پرې د پاسه و، ټول سورې د ده په طرف راتاو شو. دا بغیر د یو لوی شخصیت نه بل چا باندې کېدی نشي. نو ابو طالب ته قسم ورکړه، وی ستا دې قسم په خدای وي چې ته مهرباني وکړه دا ماشوم ولې شام ته بونه دی، دا واپس مکې مکرمې ته بوځه. د شام یهودیان او عیسایان دا ماشوم به دله مړ کړي. هغې ته پته را ده دا نښې او دا هم ورته پته ده چې دې به زموږ دین بربادوي ختموي به. دا خبرې دوی کولې چې دې کې 12 کسان د شام نه رالل او چې څنګه رالل نو لومبې ملاقات یې د دې پادري سره وشو. پادري ورته لکه د کوم ځای نه رالی؟ وی د شام نه. وی څه کوې؟ وی مونږ خو په یو میشن راغلی یو. هغه میشن دا دی چې کم هلک چې د آخرې زمانې پیغمبر جوړېدو والا هغه پیدا شوی دی او دی به زمونږ دین بربادی، زمونږ ګرجې او زمونږ عبادت خانې بروانۍ. نو زمونږ په کتابونو کې خدا دی چې دی په دې میاشت کې د خپل کلي نه به روځي او شام ته سفر به کوي هم دې میاشت کې. نو مونږ راوتي ور لکه لار کې م چې ته ګیر که او مړم که. نو دې پادري دا 12 واړه خپلې جونګړې ته دننه کړل. وی راشه وی تاسو قمقل نه یې؟ وی ولې؟ وی هر کله چې تاسو دا منئ چې د ده متعلق الله فیصله کړې ده چې دی به د آخرې زمانې پیغمبر جوړېږي نو تاسو بیا دې وجلی شئ چې د الله فیصله دا ده چې دی به د آخرې زمانې پیغمبر او د یهودیانو د عیسایانو دا غلط دین به ختمی او بدلی به او ګرجې بروانئ. نو د الله فیصله تاسو ختمولی شئ او چې د الله فیصله ده او د آخرې زمانې پیغمبر جوړېږي نو خدایم تباه که مرګرتیا بیا وکړئ. د غلطې خبرې تاسو لګیا یو د هغې د سمې خلاف او د غلطې لپاره لګیا یو کوششونه کوئ چې یو پیغمبر مړ کړې الله سره به څه کوئ؟ یاره وایي ډېره ښه خبره دې وکړه، بس وایي مونږ شام ته واپس نه ځو، مونږ هم تا سره دلته ډېره کېږو او دغه هلک ته زما زمونږ د طرف نه امن دی. نو بیا ابو طالب یو بل ملګری ورسره که او پیغمبر علیه السلام یې واپس مکې مکرمې ته راولېږي.
د شام سفر ته پاتې شو. ورو پیغمبر علیه السلام لویږي. ما خو تاسو ته وایي چې د مکې مکرمې د خلکو ټوله زندگی په تجارت وه. نو پیغمبر علیه السلام او خود دا و چې نبی علیه السلام خو یتیم و د پلار او د مور نه، پیسې دولت خو ورسره ونه چې خپل تجارت پې وکړي. نو په مکه مکرمه کې یو بیبي وه، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، ډېره مالداره ښځه وه او دا کونډه وه. هغې د پیغمبر علیه السلام متعلق واورېدل او په عربو کې یو لویه چرچه وه او پراپیګنډه وه. نجومیان به هم راتلل او کاهنان به هم راتلل او نبی علیه السلام ته به یې کتل، معلومات به یې کول، دا نښې وې پکې. نو ده ته به یې کتل، نو خلک هم پې بعضې پې و چېرې دا خو د آخر زمانې پیغمبر جوړېږي. نو خدیجې رضی الله تعالی عنها ته پته ولګېدل او دی یو خوب لیدی و حضرت خدیجې رضی الله عنها وی ما یو خوب ولید چې د اسمان نه یو غټه رڼا را پرېوته، لویه رڼا وه او زما په دې کور کې را پرېوته او دې کور کې مې د هغې رڼا خوره شو، د کور نه شغلې بار ووتې. نو دا ورقه ابن نوفل دا د خدیجې رضی الله عنها د تره زوی او د پخوانو کتابونو عالم. هغه له لاړه چې ورقه دقسې خوب ما لیدی دی. وی مبارک ته شي. ولې؟ وی ستا آخر زمانې کم پیغمبر چې پیدا شي نو ستا نکاح به د هغه سره کېږي. نو دا خوب دی ولید، زړه کې دا شوق هم پیدا او بل دا و چې خلکو هم په پیغمبر علیه السلام کې نښې وموندتې. نو دی خدیجې رضی الله عنها نبی علیه السلام پسې استازی ولېږي، یو غلام یو میسره، هغه ته یې وی چې ته لاړ شه پیغمبر علیه السلام ته ووایې که ته تجارت باندې د قافلې سره تلل غواړې مال به زه درکړم. لاړ شه شام ته او تجارت وکړه، چې څومره ګټه یې وکړه نو ګټه به نیمه ستۍ او نیمه به زمۍ. نبی علیه السلام وی ډېره ښه ده، لاړ به شو. نو د ابو طالب صاحب سره مشوره وکړه، کاکاجي څنګه چل وکړه. خدیجه رضی الله عنها چې ده نو دا مال را کوي د تجارت، نو که ستا خوښي نو زه به لاړ شم شام ته او که ګټه مې وکړه نیمه به د هغې شي نیمه زما. وی زرواره لاړ شه. نو خدیجې به سره خپل غلام ملګری که، د هغې مطلب په دې کې نه و چې ماله دې ګټه وکړي، هغه ډېره مالداره ښځه وه. مطلب یې دا و چې زما دا غلام به ورسره په سفر کې ملګری شي. نو د پیغمبر علیه السلام معلومات به وشي چې دا څنګه سړی دی. خو ډېره مالداره ښځه وه او د ډېر شریف خاندان لور خور وه او دا غلام یې ورته پې کوي چې د څومره حالات یې ځان سره ټول ولیکه او ما ته به یې وی. نو پیغمبر علیه السلام شام ته لاړ، دا غلام ورسره دی. چې شام ته ورسېد هلته یو بل پادري و، نستوره ورته وایي، راهب. هغه پیغمبر علیه السلام وکت، ویلې وله بار راووت، وی ته ودرېږه ټوله قافلې هلته دمه کړه او خپل کتاب یې راواغېست. یو ساعت به خپل کتاب ته کتل او بل ساعت به د پیغمبر علیه السلام مبارک مخ ته کتل. د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه نوم دې څه دی، د پلار دې څه نوم دی، د کوم کلي، ټول حالات یې دې معلوم کړل. ورته یې وی تاله زه زیری در کوم او مبارکباد در کوم چې کم صفتونه د آخر زمانې د پیغمبر یې هغه ټول په تا کې موجود دی او ان قریب به رب العالمین تاله نبوت او پیغمبري درکړي. دا خبر هغه غلام د خدیجې رضی الله عنها واورېده. واپس چې نبی علیه السلام په قافله کې راغی، دومره ګټه رب العالمین پیغمبر علیه السلام له ورکړې وه چې په قافله کې دومره ګټه د ډېرو دولتمندو او ډېرو مالدارو خلکو هم نه وه نصیب شوې کومه چې نبی علیه السلام له رب العالمین ګټه ورکړه. ډېرې پیسې او ګټه، نیمې نه د نبی علیه السلام شو، نیمې د خدیجې رضی الله عنها شو. غلام ورته ټول الونه ووی، وی مالک سردار دا لږ خو ډېر لوی د کماله لږ. یو خو دا وه چې په ده به د اوریځې سورې و چې په کومه لار به ته. دویم دا صفت و پکې چې خوراک مې ورسره یو ځای خوړه نو خلاصېده به نه، برکت به پکې ډېر او د هغه پادري قصه یې ورته وکړه چې هغه پادري خو دله د پیغمبری زیری ورکړه
چې تعالی الله نبوت درکړي. بس خدیجه رضی الله عنها فوراً پوه شوه او تلوار یې وکړه چې هسې نه پیغمبر علیه السلام بل چا سره نکاح ونه کړي، سره د دې نه چې د قریشو د لویو خاندانونو خلکو پیغمبر علیه السلام ته ابو طالب صاحب ته سوال جوابونه لیږلي وو چې که ستا خوښه یي نو ستا دېرواله له موږ خپله لور ورکوو. چې واپس شو نو خدیجې رضی الله عنها ابو طالب صاحب ته پیغام ولېږه. یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام ته د بل چا په واسطه هم سوال جواب ولېږه. بهر کیف د ابو طالب او د پیغمبر علیه السلام د دواړو په مشوره باندې د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره د پیغمبر علیه السلام نکاح شو. د نکاح خطبه او نکاح تړل د ابو طالب صاحب په خپله وکړه. عمر د پیغمبر علیه السلام 25 کاله او د خدیجې رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله. دې کې هم د رب العالمین لوی حکمت و. یو حکمت خو پکې دا و چې دا مالداره وه نو د پیغمبر علیه السلام یې ډېر لوی خدمت وکړي او چې د دې څومره مال و ټولې نبي علیه السلام ته وقف کړي. پیغمبر علیه السلام چې په کوم کور کې ولادت شوی پیدا شوی هغه کور اوس هم شته. حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو ورځي. د صفا د مروه منځ کې چې سړی وځي لوی میدان دی او د هغې میدان نه مخامخ سړک ته و د دې خوا سورنګ دی نو د هغه سړک په خوا کې یو رکوټې غوندې آبادي ده. اوس یې پې د پاسه مکتبه لیکلې ده، لایبرري چې څه ته ویلې کېږي. دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش کور. د هغې نه پس نبي علیه السلام د خدیجې بیبي کور ته را منتقل شو او د خدیجې رضی الله عنها کور د مروه غونډۍ ته مخامخ. اوس نشته هغه ځای. هغه ځای چې دی نو هغه د دروازه جوړه ده هغه ځای سره خوا کې چې کوم د مروه نه سړی وځي او د حرم نه بهر وځي. دا ځای د خدیجې رضی الله عنها کور و. دې ته بیا پیغمبر علیه السلام را منتقل شو. نو د رب العالمین یو حکمت خو پکې نه و چې یا ښځه مالداره وه نو ټول مال یې پیغمبر علیه السلام ته وقف. ځکه نبي علیه السلام خو د نبوت نه مخکې هم ډېره زیاته سخا به کول. دویم حکمت پکې دا و چې دا مشره بیبي وه. د پیغمبر علیه السلام خو مورم نه وه نیم نه وه څوک یې مشرانونه چې تربیت یې ورته کړې وې نو داسې مشره بیبي وله ورکړه چې هغه هوښیار هم وه عمر یې هم لږ زیات و چې پیغمبر علیه السلام له په سختو کې تسلی ورکوي. او د یو مشر بنیادم د یو زنانه لاندې پیغمبر علیه السلام لږ تربیت هم تیر کړي. یو هغې خوب هم لیدي بل د ډېر لوی خاندان سره هم تعلق مضبوط او ډېره شریف او دیانتدار او باپرده سترداره ښځه هم وه. نو هغې سره د پیغمبر علیه السلام نکاح شوه او دې سره د پیغمبر علیه السلام انتهایی محبت هم زیات و. د دې په زندګۍ کې چېرته نبي علیه السلام دویمه ښځه ونه کړه چې هغه وفات شوه نو بیا د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام نور بیبیانو سره ودونه کړي خو د دې په جون نبي علیه السلام بله بیبي نه ده کړه. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی پیغمبر علیه السلام به د خدیجې رضی الله عنها ډېر زیات ذکر کو، ډېره به یې یادوله. وی دومره به یې یادوله وی به چې جنت کې به یو څو ښځې داخلیږي او دا به د جنتیانو د ښځو مشرانې به یو پکې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او بیا فرمایلی چې په ټولو ښځو کې د خدیجې رضی الله عنها نه بهتره ښځه بله نشته. او رب العالمین په جنت کې یو ملغلره ده یوه ملغلره د هغې نه یو کور جوړ کړی دی دننه پکې ډډه کړې ده او کور یې جوړ کړی دی. نه پکې شور شته او نه پکې افراتفري شته او نه پکې جګړه شته او نه پکې خفګان شته. او دغه ملغلره کې چې کوم کور دی دا د خدیجې رضی الله تعالی عنها. نو بند ته چې د بند صفت کې قار وله ورځي دا عامه قاعده. نو خدیجه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر وی دا ما لیدم نه وه ځکه چې خدیجه رضی الله عنها عایشه صدیقه فرمایي چې دا کله وفات کېده نو زه لا پیدام نه وم لیدم هم نه وه. نو وی ما له غیرت پې نه و پکار ځکه بنه خو هغې بنې ته غوسه کېږي چې دواړه خاوند سره یو کور کې جمع وی نه وه پکار خو چې پیغمبر علیه السلام به صفتونه ډېر زیات کول نو ما له به پې قار راغی. وی ما به وی چې ښه په دنیا کې بله ښځه نه وم دا یوه ښځه وه چې ته ما ته صفتونه کې.
دا بوډۍ د هر وخت ته ماته یادې صفتونه یې کې وی نبي علیه السلام به مسکې شو وی ما ته به وفرمایل چې همدقه یوه ښځه وه په دنیا کې که په دنیا کې یو ښځه وه نو ګورې همدغه یوه ښځه وه او دومره پیغمبر علیه السلام د هغې سره مینه لرله چې د هغې د وفات نه پس چې د هغې کومې ملګرې ښځې وې نو چې چیلې یا ګډ به یې حلال کړ نو د هغې غوښه به یې داسې وړه وړه کړه او د خدیجې رضی الله عنها د ماشوموالي چې کومې جینکۍ ملګرې وې بیا خو بوډۍ شوې وې پیغلې وې واده شوې وې هغې له به یې هغه غوښه لېږله وی دا د خدیجې رضی الله عنها ملګرې پاتې شوې نو په ژوند پیغمبر علیه السلام بل واده ونه کړ خیر عمر د نبی علیه السلام زیاتېده 40 کالو ته چې کله د پیغمبر علیه السلام مبارک زندگی ورسېده او غار حرا ته پیغمبر علیه السلام عبادت ته روان شو غار حرا د مکې مکرمې نه لږ غوندې یو څو کیلومیټره بار دی اوس خو د مکې په حدودو کې داخل او یو ډېر لوی غټ غر دی جبل نور ورته وایي د هغې جبل نور په سر کې دا غار دی او یو عجیبه بناوټ دی د دې غار زه په خپله ورختلی ایله سړی پکې په قلاره کې ناستې دي چې ګورې ودرېدې هم پکې نشي اگر چې اوس زمانې تېرېدو سره خامخا چې خلک پکې کیني او پکې پاسي نو څه ناسته وسعت او لویوالی پکې راغلی دی نو پیغمبر علیه السلام به دغې غار حرا ته ته د عبادت دپاره لا نبوت او پیغمبري نه ملو شوي ستوانه اوبه بره به یې ځان سره وخېجولې د یوې هفتې د 5 ورځو د 3 ورځو د 10 ورځو خوراک او راشن به یې ځان سره یوړ او هلته کې به ناستو په هغه غار کې او د رب العالمین عبادت به یې کو دې غار کې یو څو حکمتونه یو خو د خلقو نه لرې عبادت هغه خوند کوي چې څوک نی او ته ځان له د رب العالمین عبادت وکړي ځکه خو د شپې د عبادت فضیلت ډېر زیات په کتابونو کې راغلی دویم دا چې غار اوچته مو څوک رسېدی هم ورته نشو اوس هم چې سړی ورته خیږي ګنټه پې لګي ما غوندې سړی خو په 2 ګنټې کې هم نشي ختلی ځکه زه په لومبي حج کې چې تللی وم نو زه ورته ختلی بیا نه یم ختلی حاجي صاحب را سره ملګری م سوراب احمد حاجي صاحب نو صاحب ابه مې په 2 درېمه تیږه باندې کېناستم نو ورو ورو به ختم ځکه ډېر ګران کار دی ختل اوس خو پکې لاسه ناسه پوړی جوړې شوي دي مخکې پکې دا پوړی نه وي نو یو خو پکې دا صفت دی چې اوچت دی خلک ورته رسېدی نه شي ځان له ځای او بل صفت پکې دا دی چې بیت الله شریف ته نه ښکاري اوس نه ښکاري بیت الله ځکه اوس ګیر چاپېره آبادي ده منارې د بیت الله شریف اوس هم ښکاري ما په خپله د بیت الله شریف منارې وکتل حاجي صاحب تمام معراج وګورئ د بیت الله شریف منارې ښکاري خو چونکې اوس خو آبادي ده ما که دا آبادي نه وه نو بیت الله به ته نېغ مخامخ ښکارېده نو بیت الله شریف هم د هغې غار نه ښکارېده ځان له به ناستو د رب العالمین عبادت به یې کوو او چې کله به ورځې زیاتې واړولې نو حضرت خدیجې رضی الله عنها به ستوان را واغېشتل او اوبه به یې واغېشتې او ورپسې به لاړه د غار هغه سر ته به یې ورپسې ورسول قسم دی ګوره چې زه به راوختم نو ما دعاګانې چې کولې ده مونږ به څه دعایي او بیا صحابیات خو ډېر لوی خلک د لوی شانې دی ما یې راشه په خپل وس خو پړې نو ما حضرت خدیجې رضی الله عنها ته بې اختیاره د خولې نه ډېرې دعاګانې وختل او ملګرو ته مې وویل مې ډېرې دعاګانې د مسلمانانو د مور ته کول پکار دی چې څومره دې لوی محنت کړی د نن زمانې ښځې به داسې محنت چاله وکړي قسم دی که د شپې وی تهجدو له پاسم لوټه راته ډکه که کوبه هم درته کېږي اوبه دله نه رالي د کوي نه کوې لوټه راته را ډکه الله خپله راله کړه ماشوم خو نه لاس ته سمات خو نه دی راواله کړه او بیا د غار ته بره په غر ختل او ستوان او ځان سره اوبه وړل روغ سړی پې نشي ختېدی لا زنانه نو دې به ځان سره اوبه واغېشتې او صاحب ستوان به یې واغېشتل او پیغمبر علیه السلام له به یې د غر هغې سر ته رسول بیا به نبی علیه السلام راکوشو بیا به یې ځان سره توخه یوړه 40 کاله یا یو ورځ د پاسه 40 کاله چې پوره شو
نو حضرت جبریل علیہ السلام راغی سره د دوه فرشتو. نو لاول د پیغمبر علیہ السلام شق صدر سینه مبارک ولو سره د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې زه لاول راوستم نو یو غیبي سړی او تلې راوړله، تلې ودروله، زه یو چابلي کې ودرولم او بل سړی بل چابلي کې ودراو چې دا دواړه کسان تلو. وی زه پې درون شو، بیا دوه سړي یو خوا کړل زه بل خوا بیا پې د درون شوم، بیا درې سړي یو خوا کړل زه بل خوا بیا پې د درون شوم. خیر ورو رسېدل، لس یو خوا شو زه بل خوا شوم بیا هم پې د درونو. بیا 20 کسه یو خوا کړل زه بل خوا بیا هم د درونو. بیا 13 یو خوا زه وی بیا 100 کسه د تلې یو چابړه کې واچو او زه بل خوا. دا غیبي کسان به الله را پیدا کړل او زه بل خوا زه بیا هم درون شوم. وی جبریل علیہ السلام ملګرو ته چې په قلار کښېنئ که د دې ټولې دنیا دا مخلوق په یو چابړي کې واچوئ او دا هلک دې بل کې واچوئ دی به پې درنېږي. دی پیغمبر علیہ السلام ته خپله مرتبه ښوله. بیا نبی علیہ السلام سلم له سینه مبارک یې ولوشلول او د پیغمبر علیہ السلام نه زړه مبارک راوویست او د زمزم په اوبو یې ووینځ او بیا هغه صفا که او بیا یو کاسه و نبی علیہ السلام فرمایي د علم او د ایمان او د حکمت نه ډکه وه. هغه زما په دې رګونو کې ورواړوله تر دې مری مری پورې مې رګونه ډک شو او زما په دې زړه د پاسه یو مهر ولګو. وی هغه داسې یخ مهر و چې وی ډېر وخته پورې ما د هغې هغه یخوالی په دې خپله سینه کې محسوسو. بیا راته وی چې ودرېږه نو وی اقرأ اولوله. وی ما ورته چې ما انا بقارئ زه خو لوستل نشم کولی ځکه نبی علیہ السلام یو مدرسه او په یو سکول او دارالعلوم کې سبق نه وویل. وی بیا ځان ته را تر غاړه باسلم او زور یې راله ښه مضبوط راکړ. وی چې اقرأ. وی ما ورته چې ما انا بقارئ زه خو لوستل نشم کولی. وی دوباره ځان ته را تر غاړه باسلم بیا زور راکړ. وی بیا راته وی چې اقرأ. وی ما چې زه خو نشم لوستل 3 ځله یې راله زور ښه مضبوط راکړ. اخو د جبریل علیہ السلام خو د انسان په شکل و خو زور بیا هم هغه فرشته وه. نو دومره زور یې نبي علیہ السلام له ورکه دا خپل قوت او طاقت دی وردننه کو د نبي علیہ السلام په وجود کې دغه نورانیت چې وحی به راځي زه به ورسره بار بار ملاویږم چې لږ برداشت پکې پیدا شي په نبي علیہ السلام کې. نو دریم ځل پس بیا دا آیاتونه ووې اقرأ بسم ربک الذي خلق. دا الله په نوم لوله هغه رب چې ستا پروردګار دی او دا ټول مخلوق پیدا کړی. اقرأ وربک الاکرم اولوله ستا رب چې دی هغه ډېر د عزت خاوند دی. الذي علم بالقلم انسان ته د قلم په ذریعه تعلیم ورکړی دی. اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. انسان ته هغه څیزونه ښوولي دي چې انسان ته مخکې پته هم نه لګېده. وی دا یو څو آیاتونه ووې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دی ووې او دی لاړ غیب شو. دا آیات هم بخاري شریف کې او هم په دې اول کې شته دی او په تفسیر کتابونو کې طالبان په پوهېږي دی کې ډېر لوی حکمتونه او پیغمبر علیہ السلام ته داسې آیت الله نازل کړ چې دا ورته الله ښیي چې ګورې خالق د بندګانو ستا پروردګار الله دی. ستا په دې وجود کې نبوت پیدا کوونکی دا الله دی. الله سخي ذات دی ګورې پروا به نه ساتي چې کوم څیز ته ضرورت دی درکوي به درله. الله هغه ذات دی چې انسان یې د یو معمولي علق د یو ګنده نو علق وینې نه پیدا کړی دی. هغه ذات تا نم یو ډېر لوی کامل شخصیت جوړولی شي چې دومره طاقت په هغې ذات کې شته چې د غوښې د یو وړې ټوټې نه او د وینې نه یو خشته ښکلی انسان جوړولی شي. نو ستا نم یو خشته ښکلی مزیدار پیغمبر جوړولی شي. د قلم په ذریعه مخلوق لا هغه تعلیم ورکړی دی. قلم خو یو بېجان شی دی نو تاله د جبریل علیہ السلام په واسطه بهترین تعلیم درکولی شي. دا ورته الله ذوالجلال آیاتونه نازل کړل. نبی علیہ السلام کور ته را روان شو چې را روان شو را کوشو یخني پرې راله را یخه تبه چې کور ته راورسېد خدیجې رضی الله عنها ته وایي هغې به ورسره ډېره ګزاره کوله هغې ته پته وه
زملونی صادر کې مې پټ کی شابس الا ما صادر کې پټ کی زر خدیجه رضی اللہ عنہ پہ صادر واچ نبی علیہ السلام ورته فرمائی خدیجه لقد خشیت علی نفسی زه په ځان یریږم مړ نه شم ولې ټوله قصه ورته وکړه اوس ګوره که ماشومه د خدیجې عمر کم و نو یاره به پرې راغلی وه او کم عمره ښځه چېرته دومره برداشت کولی شي چې نبي علیه السلام له ستوان خېجه وه او اوبه ولاړه په هغې به هم یاره راغلې وه لکه څوک خاوند وایي زه ناجوړه یم ښځه مو سره چغې جوړې کړي په ځان هغه هم پیریان راولي خو مشره ښځه به هوښیاره وه دغې وخت کې چې د نبي علیه السلام عمر 40 کاله د هغې عمر 55 کاله هوښیاره وه وایي نه ګورې فکر ونه کې غم ونه کې تسلی شروع شوه ده تابعیت چرې الله نه ضایع کوي ته خو د کونډو رونډو خدمت کې د یتیمانانو خیال ساتې قرضدارو سره امداد کې ته دومره ښه سړی تا به چېته الله ضایع کوي فکر ونه کې بیماری کې ګورې دړو ډاډ ډېر مضبوط شي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مریض ته لاړ شي او تپوس یې کې نو ورته داسې ووایه چې خدای به دې جوړ کړي ښه به شي که خیر مړه دا خو معمولي بیماري ده ډاډ والا ورکه دا ورته ونه وی چې اوهو پلانکې هم ستا په شان ناجوړه و پکې مړ شو ښه ور روانې ښه نو کال نه مري نو مړ به شي او به ټیکټ دې کټ کړی دی او پوزه یې کږه ده زه خدای را سره خو که نو چې دا الفاظ دې ورته وي نو خو بس بېغمه دی او که دې ناجوړه مې ورته ورته وي چې مړه پاسه په قله ټیک ټاک به شي ته خو نو د هغه زړه کې هغه دغه پیدا شي هغه ډاډ پیدا شي د مریض د مرض د ختمېدو ګور یو دارو دی یو د انسان د زړه هغه خپل طاقت دی مړه به نه خورې مرض ته نو هغې وله تسلی شروع کړې تا به خدای ښه کړي بلکل به ټیک شي او ته تا نه به الله لوی شخصیت جوړوي د کونډو یتیمانانو رونډو خدمتونه کوي قرضدارو سره امداد کوي ټول خلک درته دعاګانې کوي پوه شوه حضر یاره یو کار نه کوو چې د ما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل چې هغه له دې بوځم پیزه چې لاړ نو پیغمبر علیه السلام یې وله بوت چې بویته نو خدیجه رضی الله عنه خوشحاله وه چې ده په کوم مقصد هم خو هغه الله پوره کړه ورقه ته زما د دې خاوند نه چې ستار واره دی عمر کې ته کشر ته ترې څه واوره څه خبرې درته وکړي نبي علیه السلام ټول ال ورته ووی هغه د پخوانو کتابونو عالم شام ته تللی د انجیل ترجمه به یې کوله او په دواړو سترګو ړوند په دغه وخت کې چې کومې خبرې واورېدې نبي علیه السلام ته هغه مبارک ته شي وایي دا خو هغه فرشته وه چې موسی علیه السلام ته به نازلېدله او عیسی علیه السلام ته پیغمبرانو ته به راتلله او تاله به الله نبوت او پیغمبري درکوي خوشحاله شه افسوس او ارمان چې ستا دا قوم تا د وطن نه وباسي او زه جمدیم چې زه خو دې لږ امداد وکړم نو پیغمبر علیه السلام چې دا خبره واورېده او مخرجیه دا خلک ما به وباسي لکه دا خو هم د لوی طاقت د قوم خاوند و وی او بلکل یو ورځ به راځي ستا غوندې خبرې چې نورو پیغمبرانو کړي دي نو هغوی له سخت تکلیفونه میلو شوي دي یو ورځ به راځي افسوس چې زه جمدې موده د امداد وکړم نو څه خبرې خو دغې وخت کې د نبي علیه السلام ته دا حکم نو شوی چې خلکو د ایمان دعوت ورکړه د ایمان د دعوت حکم لا نه د نبوت شروع شوه خو د ایمان د دعوت حکم لا نه دی شوی یعنې ورقه ته به یې ویلو چې په ما ایمان راوړه دا حکم لا نه دی شوی یو څو ورځې پس ورقه ابن نوفل وفات شو نو بیا وروستو خدیجې رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کړی دی وایي د الله رسوله چې دا ورقه څه حال دی هغه خو ستا د نبوت متعلق دا ویلي چې تا د الله پیغمبر او دا ارمان یم کړی چې که تا قوم وباسي او زه جمدین زه به ستا امداد وکړم خو دا وه چې ستا د پیغمبرۍ د دعوت وخت هغه پاتې نه شو مخکې ته یې مړه شو نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی خدیجې نور خو الله خبر دی خو ورقه ابن نوفل ما په سپینه جامه کې لیدی دی په خوب کې او چې څوک یو انسان په سپینه جامه کې په خوب کې وویني دا د هغه د جنتیت نښه ده انشاءالله چې رب العالمین به جنت ورکړي 3 کاله وحی بلکل بنده وه 3 کاله مکمل بنده دې لپاره بنده وه چې پیغمبر علیه السلام په دې کې لږ غوندې که زر زر وحی اوس راځي نو دا وحی بار زغمل ډېر ګران کار دی دومره به د نبي علیه السلام شوق دی وحی ته راغی که نه
بیا به شوق چې بیا هغه وحی راځي دکه هغې خوند و چې غر ته به وخته او کوشش به یې دا کوو چې ځان ترار غړوم نو غیبي اواز به تو چې مه کوه داسې کوې نو بیا به سم شو 3 کاله پس بیا د غار حرا نه را روان وی چې را روان یم وی دې کې مې یو مضبوط جړق واورېد چې سر مې اوچت که جړق سره نو اقه فرشته مې ولیدله چې کومه غار حرا کې راغلې وه په کرسۍ باندې ناسته وه په کرسۍ او وزر یې وې خشته او د اسمان دا غاړه مکمل ډکه کړې وه وی چې مې وکتل نو بیا را باندې یره راغله چې دا خو اوس بیا راغی اوس بیا به زورونه راکوي ته به برابر داسې چل به کېږي کور ته زر راغی په ځان یې څادر واچو چې څادر یې واچو جبریل علیه السلام یې دروازې له راورسېد و یا ایها المدثر قم اے څادر اغوستونکیه پاسه وربک فکبر د رب خپل لویي بیان کا وثیابک فطهر جامې دې پاکې وساته والرجز فهجر او دا چې څومره ګنده بوتان وغیره دي د دې د عبادت نه ګورې چا مخکې م ځان ساتلی دی اوس هم دې ځان وسات بس نبی علیه السلام پاسې فانذر خلق ویروه د الله د عذاب بس دې سره دعوت شروع شو دعوت شروع شو خدیجې رضی الله عنها ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ما ته خو الله ده وویل ته هم د الله د عذاب نه یروم وی بس زه دې منم چې ته د رب العالمین رسول یې لومبي ایمان په ښځو کې خدیجې رضی الله عنها راوړ هغه ورته په تمه ناسته وه په بالغانو سړو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوړ په ځوانانو کې حضرت علی رضی الله عنه راوړ ته یې د تره زوی د ابوطالب صاحب زوی او په هلکانو کې نابالغو کې حضرت زید رضی الله عنه لومبي ایمان راوړ دا لومبي مسلمانان د هغې نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت او د ایمان د بلنې دین ته او اسلام ته د خلکو د رابللو هغه پیغام او دعوت شروع شو چېرته موقع انشاءالله آینده جمعه کې به درته ووایو چې ډېر لوی تکالیف د دواړو جهانو مبارک سردار په دې سلسله کې برداشت کړي دي او دا د هغې د هغه تربیت او د هغې د هغه دعوت برکت دی چې رب العالمین د دنیا ګوټ ګوټ ته ایمان او اسلام او مسلماني رسولی ده رب العالمین دې مونږ د پیغمبر علیه السلام په دغه ښکلي دین باندې او د نبی علیه السلام په دغه مزیداره ایمان او دین باندې رب العالمین زمونږ هم ژوند او زمونږ مرګ نصیب وګرځولی